په یو سفر کې حضور پاک روانو یو ځای کې دمه وکړه نو صحابه باندې کارونه تقسیمو کارونه تقسیم کړل چا سارویو تړل چا سارویو بکړل چا خیمه خخې کړې چا ساروی لال کچیرا د خوراک انتظام وشي ټول کارونه تقسیم شو حضور پاک او فرمایلو یو کارم پکې پرېښی دی به زه کوم صحابه وی د الله رسوله مونږ خو ټول کارونه وویشل تقسیم مو کو او کم کار دی چې پرېښی دی مونږ ته حکم کوه چې مونږ هغه وکړو وی نه یو کارم پرېښی دی به زه کوم وی څه کار دی وی تاسو چې دا څاروي اعلان کړل او دا څاروي پخوئ اور به پسه بلوئ خشاک د خشاک غواړو چې هغه ګونه چې خشاک به څوک راوړي دا د صحابو یره شوي وه رسول الله مبارک په خپله تبرګې واغېسته او ځنګل ته لاړ او الته خشاک وکړو په دې خپله مبارکه اوږې راوړو ملګرو ته یې وغورځوه حالانکې صحابه نه پرېښود وی نه د الله رسوله دا به مونږ کوو نه دا به زه کوم دومره عجز طبیعت انسان صحابه وی مونږ سره به یو ځای ناستو په یو مجلس کې که د بهر نه به څوک رالل نو چا به نه پېژانده چې حضور پاک پکې کم یو دی دومره عجز انسان وی بیا وروسته وله مونږ یو چبوتره جوړه کړه نو رسول الله مبارک په هغې کېناسته او دا همدې له جوړه کړه چې د بهر نه میلمان راشي نو چې هغې ته مشکلات نه هغې یې پېژني وی که مونږ به خبرې کولې زمونږ خبرو ته به یې غوږ ایښوده که مونږ به خندل نو مونږ سره به یې خندا کوله که مونږ به مسکي شو مونږ سره به یې مسکا کوله او مونږ به د جاهلیت د زمانې خبرې کولې وی پیغمبر علیه السلام به را سره ناست و مسکي مسکي به کېده ځان یې زمونږ نه لوی نه دی ګڼلی او په سفر کې چې به حضور پاک مونږ سره ته یو شان به روانه دومره عاجزي پکې وه چې په خر باندې حضور پاک سورلي کړی دی نن سبا په خر څوک سورېدی شي چې په خر خلک سواره شي نو خاندي به پورې خلک د یو عالم خو دې په خر سور شي یو خان خو دې په خر سور شي یو نواب خو دې په خر سور شي به خدای قسم رسول الله مبارک په خر د پاسه ناسته کړې ده او سورلي پې کړې ده دومره په پاک مبارک پیغمبر کې عاجزي وه یو صحابي وی وی مونږ رسول الله مبارک راغی وی ما ورته یو ګدی واچوله چې دې پې کښېني په خدای قسم چې حضور پاک د ګدی نه یو خوا په ځمکه کېناست زه ترې بل خوا په ځمکه کېناستم ګدی زما او د رسول الله مبارک په میاس کې پاتې شو دې ته عاجزي وه څومره لوی شخصیت هغه شخصیت چې الله پاکې د خپل ملاقات دپاره اسمانونو نه پورته بوځي هغه لوی شخصیت چې ټولو پیغمبرانو کې درجه لوړه ده او اوچته ده هغه لوی شخصیت چې جبریل علیه السلام وله بار بار راځي هغه لوی شخصیت چې الله د قرآن غوندې عظیم کتاب پې نازل کړی لیکن د خویه څنګه عجز خویه د چا نه ځان لوی نه حسابه په خبرو کې به غټې خبرې نه کولې د عاجزۍ خبرې به کولې په ناسته کې چې به مجلس کې ناستو نو په حلقه کې به دا کونډې د چا نه مخکې کولې یو شان به ناستو دا د رسول الله مبارک عاجزي وه
دقه خویه منتخوله مون خو دعوه ده دی کو چې مونږ د رسول الله مبارک امتیان یو امتی د پیغمبر هغه دی چې د پیغمبر په سنت عمل وکړي او د پیغمبر مبارک طریقه خپله کړي نو د پیغمبر مبارک طریقه هغه عاجزي و عاجزي د عاجزۍ ژوند به تېره جامې به د ټوټو اچولې وي د ټوکړو جامې د ټوکړو ځان له به یې وګنډلې او په خپله به یې ځان له جامې ګنډلې او د جامو صفۍ به یې په خپله کوله چیلې به یې په خپله لشله 9 بیبیانې دي او صحابه به ترې قربانېدل لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم ګډه چیلې په خپله لشلې دقه خوی صحابه ولراغله حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې امیر المؤمنین دی دومره د دبدبې خاوندو چې ناس په مدینه منوره کې نو د کافرانو مانای به په میلیونو لرزېدې دومره بهادر انسان لوی سړی و لیکن عاجزي څونه پکې وه عاجزي یو ځل د مینا او عرفات په میانځ کې روان او لوی لښکر و ورسره لښکر او لوی فوج دی ورسره او ملګري دي ورسره چې یو ځای ته ورسېد نو هلته ودرېده نو ټول فوج هم ودرېد چې څه چل دی نو ځان ته وایي ای عمره یاد دي شي ټول خلک حیران شو چې دا عمر څه وایي ای عمره یاد دي شي وی دا هغه ځای و چې دلته به تا اوښان څرول زړې خبرې ځان ته رامخکې کړي دلته به دې اوښان څرول په دې ځای کې او ګډې چیلې به دې څرول او خپې خپې به ګرځېدې او زړې جامې او شلېدلې جامې به دې چول او چې ماسخوتن به دې اوښان کور ته بوتلل ځان ته وسوئ نو عمر پلار به درته غوسه شو او پلار به راته وی چې عمره خلک اوښان اوږې بوځي سرن لو ماړې راولي دې اوږې بوځي او اوږې راولي تا له د اوښانو د سرولو چلم نه درځي تا نه به عمره څه جوړېږي ته اوښان نشي سرولی پلار به پیغور بیا راکو عمره هغه وخت رایاد کا چې دلته به د اوښان سرول او اوښان دې مړولی هم نشو دا چې څه دي نن عمره دا د رسول الله مبارک او دا د اسلام برکت دی دې ته عاجزي ویلو دا خوی خپل کې دا عاجزۍ خوی خپل کې په خبرو کې په ګرځېدو کې تکبر او لویي دا ډېر لوی جرم او ډېره لویه ګناه ده دا یوازې د حضور پاک عادت نو دا د ټولو انبیا او پیغمبرانو عادت او خوی حالانکه پیغمبران دا په مخلوق کې الله ته ډېر نږدې او ډېر خوښي ډېر خوښ زمانو څومره چې عاجزي کې په ترمذي جلد ثاني کې حدیث دی د حضور پاک په هره خبره یقیني د شک پکې نشته بے قسمه به موږ منو او په دریو څیزونو رسول الله مبارک قسم خوړلی یو په دې قسم خوړلی دی چې څوک عاجزي کوي نو الله به ولا لویي ورکوي څومره چې ځان عاجزه کړ چې کله تکلیف کې شوې او دا مونږ ولې کوو په دې مونږ کې چې دا سر الله ته عاجزي دی دا ټیټېدل رکوع د عاجزي دی دا تندې په ځمکه کې ښودل د عاجزي دی
د استغفار چې ته وې الله ما وبخا دا عاجزي ده په عاجزۍ الله ډېر خوشحالي که کمال حاصله لوی مرتبه حاصله غواړي په عاجزۍ به درته ملاوي او چې کبر کې کبر نو ذلیل کېږي به رسوا کېږي نو د مارون په خبرو کې به عاجزي کوي دا د ټولو پیغمبرانو صفت دی عاجزه خبرې کوي که د کبر نه پتلو کې عاجزي کوي په مجلس کې عاجزي کوي ځان د خلکو نه کم حسابوي ځان د خلکو نه لوی مه حسابوي د ټولو نه کمزورې شیخ و انسان دی ځان کم یو واقع ده خو اگر چې د عبرت دپاره ده خو علماو لیکلې ده یو بزرګ نه یو سړی لاړ هغه هلک کې هسې کبر غوندې و نو هغه بزرګ پې پیش شو نو هغه یې اصلاح کوله وی داسې کار وکړه داسې شی ماله راوله چې هغه ستا نه کمزورې وي نو چې دی لاړ یو سړي باندې لاس کې لکه ته خو زما نه کمزورې بېکاره یې که نه د مړه تا نه پسه بېکاره که را دې خو چې په کبډي راشه چې اوس ته د چپ چل وکړه چې یو نه به ته بل نه به ته بل نه شام ځان ته کمزورې نه وي اخره کېړه کې سوچ وکړو چې دا خو واقعي ما ته خو دا کمزورې ښکاري هر سړی ځان ته کمزورې زمانه نه وه او دسماتې پروت و وچې پچې نو په ټیکرې را واخېستې وي دا خو کمزورې شی دی ما ته خو پیر صاحب سړی یې یاد کړي وي ځان نه کمزورې شی راوړه بس دا یو شی کمزورې دی چې دا غلاظت دی او دا پچې دی چوټې دی چې هغې راوچته کړه وي الله پاک ورته هغه ګویا کړه او ته وایي وی ته څه وایې چې زه ستا نه کمزوری یم های های زه د غنم دانه وم ښه د غنم دانه وم او تا څونه په عزت زه یوړم نو په پټي کې دې وکرله نو اوبه به دې راته اچولې سره به دې اچوله نو لویه شو نو بیا دې لو کړم نو بیا دې غوبل کړم نو بیا دې کور ته یوړم نو بیا دې صفا کړم نو بیا دې ژرندې له یوړم نو اوړه دې کړم نو بیا دې رانه په ډوډۍ جوړه کړه نو ښکلولم بریدونه عزتمنده ومه چې دانه وم عزتمنده وم چې بوټي وم عزتمنده وم چې دې لو کړم عزتمنده وم چې دې رانه اوړه واخېستل د عزت خاوند وم او چې رانه ډوډۍ جوړه کړه نو ښکلولم به یې د عزت خاوند وم نو چې ستا خېټې ته لاړم نو دا شی رانه جوړ شو ډېر د عزت شی ومه خو چې ستا مبارکې خېټې ته ورسېدم دا شی رانه جوړ شو نو هغه یې مې غورځوله ما پیر صاحب له لاړ وي صاحب وګرځېدم خو د ځان نه کمزوري شی مې بل صحیح نه کړ بس اوس اهل د دې پیر صاحب ورته وي چې تا له څه خلافت او طریقه درکړم غنم دانه چې په ځمکه کې غیبه شوي ني نو زرغونېږي نه هلکه داسې ده که نه ده هله به زرغونېږي چې په ځمکه کې غیبه شي نو که ته ځان زرغونول غواړئ او ځان کامیابول غواړئ نو ځان خاورې کړه عجزي اختیار کړه د خدای په نزد به هم د لوی مرتبې خاوند شي او د خلکو په نزد دا مو چې خلک به راته کمزورې وي که کبر کې الله پې خفه کړي دعا وکړي چې الله پاک موږ کې عجزي پیدا کړي الله دې د تکبر او د لویۍ نه په امن او امان کې وساتي یا الله زموږ په زړونو کې زموږ په اندامونو کې عاجزي واچوي خدای واقعي مونږ جزان یو ته د لوی طاقت خاوند دی خدای مونږ جزان یو ته د لوی طاقت خاوند خدای مونږ د هر قسم مصیبتونو فتنو نه امن کې وساتي